په پیل کې د خبرونو سرټکي د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د نه ملي او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د نږدې 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د همکاریو تړونونه لاسلیک کېدل. په روان کال کې د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې د 12 روغتونونو جوړول او په لبنان کې د اسرائیلو له بریدونو وروسته د مرګ ژوبلې زیاتوالی. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلې نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1403 کال د تلیا میزان 4مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. صنعت او سوداګرۍ وزارت له نه مؤسسو سره د نږدې 2 میلیونه ډالرو په ارزښت د همکاري هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي له نه ملي او نړیوالو مؤسسو سره د 6 میلیونو 914,278 ډالرو په ارزښت د همکاري هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د یادو هوکړه لیکونو له مخې به دغه مؤسسې په 13 ولایتونو کې د کوچنیو کاروباریانو د پیاوړتیا، د بېوزلو کسانو د اقتصادي ودې او د کورنیو د معیشت کچې د لوړېدو په برخو کې خپلې پروژې پلي کړي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ په لاهور ډاګ او دریم کلي کې د 8.3 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو د 2 شبکو چارې پیل شوي. د یاد وزارت په وینا د دې شبکو په بشپړېدو سره به 400 کورنۍ له پاکو اوبو برخمنې شي. په یو بل خبر کې د عامې روغتیا وزیر مولوي نورجلال جلالي د دغه وزارت اړوند د قتلي معافیت نوې جوړ شوې ودانۍ پرانیست غونډه کې ویلي په وروستیو څو کلونو کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د واکسین د تطبیق له امله هیواد کې د ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. نوموړي زیاته کړې دغه وزارت هڅه کوي د خپلې نوې تګلارې به له مخې هیواد کې روغتیایي سیستم پیاوړی کړي. د عامې روغتیا وزیر دغه راز ویلي دوی په پام کې لري چې سږ کال په بیلابیلو ولسوالیو کې 12 روغتونونه جوړ کړي. او په پای کې د لبنان څخه د الجزیرې خبري شبکې د لبنان د روغتیا وزارت له قوله خبر ورکړی چې د یاد هیواد په رسویل د اسرائیلي یرغلګرو د هوایي بریدونو له کبله د شهیدانو شمیر 590 تنو ته لوړ شوی چې په دې کې 50 ماشومان او 94 میرمنې شاملې دي. د راپور له مخې د دې بریدونو له کبله د ټپیانو شمیر هم 1815 تنو ته لوړ شوی او زرګونه کسان د لبنان جنوبي سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. له ملتیا مو مننه.